قدرمنو نن موږ تاسو سره د خدای بخښلي طارق شاه صاحب د جون په حواله سره خبرې اترې کوو. طارق شاه صاحب د پښتو د اردو پنجابي فلمونو یو ډېر نوموړی یو باروبه شخصیت و. هغوی د جون په حواله سره به تاسو سره خبرې اترې کوو چې هغه چېرته پیدا شو، چېرته لوی شو، فلم انډسټرۍ ته څنګه راغی او په کومو حالاتو کې وفات شو. طارق شاه په سن 1952 کې د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د سید عبدالخالق کره پیدا شو. سید عبدالخالق د خپل وخت یو نوموړی او د عالی پای سیاسي او سماجي شخصیت و. طارق شاه د وړوکوالي نه د فلم انډسټرۍ سره ډېر زیاته مینه وه، خو د پلار د سیاسي پس منظر او د سید خاندان سره د تعلق په وجه سره طارق شاه ته فلم انډسټرۍ ته په راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښې شوې وې. طارق شاه صاحب ښه انسان و، یو ښه اکټر و، یو ښه پلار و، ښه وخت یې تېر کړی دلته. موږ سره ډېر ښه کار یې کړی دی. پنجابي فلمونو کې هم راغلی دی، اردو کې هم راغلی دی، بیا پښتو کې هم د هغه خپل فلمونه پروډوسر و. هغه به خپل فلمونه جوړول، دروند فلمونه جوړ کړي دي، تکړه فلمونه جوړ کړي دي او ښه انسان و. والله ما په حساب کې خو ډېر ښه، زه خو هغه ته چیرې هم بد نه شم ویلی. ګور ما په مخ کې خو هغه 40 سال خو ما ورسره تېر کړي دي. 40 سال ما هغه سره کار کړی دی. ستاسو نه سیوا بل چا ته معلومي بیا بالکل خامخا موږ ته خو ډېر زیات پته و د هغې. ښه انسان و استاد طارق شاه، ډېر مطلب یو جرګې والا انسان و، یو صلح کول والا انسان و. طارق شاه ابتدایي تعلیم په خپل ابایي علاقه ضلع مردان کې حاصل کړو او د BA نه پسې تعلیم جاري ونه ساتلو او لاهور ته منتقل شو. په دغه وخت کې هدایتکار محمد اکرام ته د خپل اردو فلم اپریل پول لپاره د یو نوي هیرو ضرورت وو او چې کله د طارق شاه ملاقات د محمد اکرام سره وشو نو چونکې طارق شاه خو ډېر ښکلی او سمارټ نوجوان و نو سمدستي په خپل فلم اپریل فول کې به طور هیرو ساين کو. په دغه فلم کې نور هم ډېر تکړه او ښکلي اداکاران شامل وو چې پکې اعجاز دورانی، رنگیلا، اورنګزیب، اسیا او نور ډېر نوموړي اداکاران شامل وو. فلم ریلیز شو خو د فلم څخه ښه ریسپانس رانغلو او فلم فلاپ شو. طارق شاه چې په کوم وخت کې فلم انډسټرۍ ته راغی نو په هغه وخت کې په فلم انډسټرۍ باندې د بدر منیر، اسف خان، نعمت سرحدي، سلطان راهي، مصطفی قریشي، همایون قریشي او نور داسې د تکړه اداکارانو راجو. د دغه خلکو په موجودګۍ کې په فلم انډسټرۍ کې نوم جوړول چونکې ډېر زیات ګران کار و، خو طارق شاه همت ونه بایلو او خپل جدوجهد یې جاري وساتلو او په اردو، پښتو او پنجابي فلمونو کې د خپل فن مظاهره کوله چې پکې غضب، خوږ دشمن، نصیب، ډغره، شهزادګۍ او نور ډېر فلمونه شامل دي. د لسو کالو د ډېر جدوجهد نفس د طارق شاه فلم روټي سپر هټ شو. په دغه فلم کې طارق شاه د مصطفی قریشي سره د سیکنډ ویلن په حیثیت سره کار کړی و. فلم په سن 1988 کې په شبستان سینما لاهور کې ریلیز شو او فلانټین جوبلی وکړه. په دغه فلم په نور اداکارانو کې سلطان راهي، انجمن، مصطفی قریشي، سائقه، آغا طالب، زمرد، بهار بیگم، الویلا وغیرہ شامل وو. د فلم روټي د کامیابۍ نه پس په طارق شاه باندې قسمت مهربان شو او په هر دویم دریم فلم کې طارق شاه کاسټ کړی شو او طارق شاه د هر اردو، پښتو او پنجابي فلم ضرورت جوړ شو. د فلم روټي سره د طارق شاه د پښتو فلمونه گزار، د پښتون شان، سرکش، اخر پښتون یم، فرض او قانون، د ښځې انتقام، اصل مجرم، د مټو زور او اجل هم ریلیز شو او ډېر زبردست کامیابی حاصله کړه. په 1992 کې د طارق شاه 12 فلمونه ریلیز شو چې پکې د پنجابي سپر هټ فلم ماجو چې د هغې په کاسټ کې سلطان راهي، انجمن، همایون قریشي، غلام محی الدین، ریما وغیرہ شامل وو. د دې فلم نه علاوه د پښتو فلم خاندانی، بدماش، یارانه، داغ وغیرہ هم ریلیز کړي شو. په 1993 کې د طارق شاه 19 فلمونه ریلیز شو. طارق شاه او سلطان راهي جوړي ډېره زیاته سپر هټ ثابته شوه او په هر دویم دریم فلم کې به د سلطان راهي سره د طارق شاه به طور ویلن کاسټ کېدو.
طارق شاه تقریبا په 800 اردو پښتو او پنجابي فلمونو کې د خپل فن مظاهره کړې و. هغه د خپل وخت د هر هیرو د هر هیروین او د هر هدایتکار سره کار کړی و. د هغوی په سپر هټ فلمونو کې بالا پیره ده، میډم رانی، ساخی بادشاه، همایون گجر، بډا گجر، عشق روگ، جینے کی آرزو، جرم اور قانون، د پښتو د مرګ لوبغاړي، لاس او گریوان، یلغار، سنگسار، ثبوت، تربور د شیطان او نور ډیر فلمونه شامل. د طارق شاه 15 بچیو چې پکې 3 لونه او 2 زامن شامل دي. په زامنو کې ببرک شاه د شوبې سره وابسته دی او تیمور شاه خپل بزنس کوي. د طارق شاه یو لور به تور اسسټنټ کمشنر انکم ټیکس خپل فرض پوره کوي. طارق شاه په سن 2005 کې هیپاټایټس غوندې موذي مرض کې مبتلا شو او په 9 دسمبر 2011 کې د 59 سال په عمر کې د دې فاني دنیا نه رخصت شو او په خپل ابایي علاقه مردان کې دفن کړی شو. الله تعالی دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي، آمین. قدرمنو، موږ د طارق شاه صاحب د جون په حواله سره تاسو سره دغه معلومات شریک کړل چې په دې کې زموږ څه غلطي څه کوتاهي شوې وي، زموږ د اصلاح لپاره د کمنټ په ذریعہ موږ ته ویل شي. او که پروګرام مخ خوښ شوی نو بیا هم د کمنټس په ذریعہ موږ ته د خپل رائے اظهار کول شي. ډیره مننه.